چې قدم دې همیشه زما په سر وي هر شي زه خاورې ډېرې دا ستا د در وي. بادار ته وایه ځان له بل ساده نوکر ونیسه او ما د ټوپکو ما د تورو باتوري پرېښې ده. مینوالو زموږ د پښتنو متعلق یوه خبره خلک کوي چې دا جنګیالي دي دا باتوران دي ټوپک د دې کالی دی دوی د ټوپک څه مینه کوي. ولې نن چې زه په کوم ځای کې ناست یم دا د بنو ښار دی او د هغه چا سره ناست یم چې دا د شمالي وزیرستان نه راکډوال شوي زلمي دي. دا هغه پښتانه قبایل دي چې که څوک د دې متعلق دا تاثر خوری چې دا د ټوپکو څه مینه کوي دا د جنګونو څه مینه کوي نو نن مې دلته بنو ته د دې دپاره راوستی چې درته وښایم چې دې د کډوالۍ ژوند کوي او د کډوالۍ ژوند یقینا چې د ډیرو ستونزو د ډیرو مسلو نه ډک وي. چا کره په کور کې ډوډۍ نه وي ماشومان به د نور نه په شکال به د اسخا ګرمۍ کې ساتي بجلي نه وي په ژمي کې به د باران نه ساتي. ولې زما دې پښتنو وروڼو پکې د خپلو وړو تر څنګ خپلې باجې خپلې تبلې هم ساتلې دي خپل فن ساتلی دی د فن سره مینه یې ساتلې ده او دنیا ته دا ثبوت ورکوي چې هو پښتانه ترهګر نه دي دی د امن دی د فن دی د ادب دی د ثقافت مینان دي. صبردین شاهین صاحب را سره ناستی دی دې سره لږې خبرې کوو بیا درته د دوی فن هم اورومه. دغه کمرو کې چې نن ټول زلمي راټول شوي یی همزولي راټول شوي یی د شوق نه راټول یی که نه څنګه چل نه جی باز دا زمونږ خپل یو شوق دی دا خپل شوق دپاره مونږ کمره نیولې ده او د دې کرایې او خرڅې او خوراکي دا د جیبه پرې کوو بار ته پروګرامونه مونږ نه شوق دی او نه یې کوو. په کلي کې به هم څنګه چلو چې راټولېدی به هغه که راته لږ هغه منظر ووایئ د حجرو جی هغه به هم دغه محفلونه و دغه مغلونه به و هلته به هم دغه سازونه مازونه به مې سازول او غږول او بس دلته هم دغه خپل شوق ژوند څنګه تیریږي د کډوالۍ او هغه مشکلات چې دلته درته پیښ دي که دا راته ووایئ. جی دا بیا تاسو ته مونږ په سندره کې ووایو هغه تاسو بیا اورئ دا به ډېر ښه نو راځئ مینوالو تاسو ته د صبردین شاهین په آواز باندې د دوی د زړه آواز په سندره کې وړاندې کړو. ور وخت را یادېږي خو بې وسه یم له ځانه زموږ وزیرستانه زموږ وزیرستانه او ورځ په میشت قیامت وه چې روان شولو له تانه زموږ وزیرستانه زموږ وزیرستانه. صاحبه لکه مونږ
دا شاو لکه په کلي کې کولو که نه اوس چې دلته راغلي یا لکه دلته مونږ خپل شاو کوو کمره مې نیولې ده او لکه غونډه کلي کسان مونږ ته دلته راځي بس مونږ یا ټیم پرې پاسي او دی لکه دلته په مونږ پرې ورځ تېره شي لکه خوشحال ورځ را باندې تېرېږي کله لکه کیم غمینه دردینه دي مونږ زړه ته ډېر نه راځي ولې چې دې شي سره مونږ ډېر شوق ده او ډېره مینه مو ده ورسره بس میرانشاه کې چې کوم حالات خراب وي په پاټیم چې موږ دا کار پرېښی وو مینوالو لږ د محبوب په ښکلي غږ درته د دې اواز او هارمونیم غږوم او دې سره بیا د خبرو دا سلسله په مخکې بوځو چې بلبل یا رسېده پر ګلونو شي دانونه په خرام ګلزار دا چا کاش چې زه خاورې ډېرې دا ستا د در کاش چې زه خاورې ډېرې دا ستا د در چې قدم دې همیشه زما په سر وې چې قدم دې همیشه زما په سر وې کاش چې زه خاورې ډېرې دا ستا د در وې کاش چې زه خاورې ډېرې دا ستا د در وې یا نسیم و د سبا یا اندلی یا نسیم و د سبا یا اندلی یا نسیم و د سبا یا اندلی چې دستا په ګلشنونو نظر چې قدم دې همیشه زما په سر وې کاش چې زه خاورې ډېرې دا ستا د در کاش چې زه خاورې ډېرې دا ستا د در کاش چې زه خاورې ډېرې دا ستا د در مینوالو زما ډېر مینوال کله کله ما نه پوښتنه وکړي چې ته یوازې د فنکارانو ریپورټونه ولې پیش کړې ته یوازې د فن خبره ولې کوې زه وایم که په دې وخت کې د پښتنو خاوره کې د فن او د هنر خبرې د ادب خبرې مونږ راوچتې کړو د ټوپک خبرې شاته کېدو نو مونږ خپل ژوند ته دوام ورکولی شو موږ سکون موندلی شو موږ خپلو هغه راتلونکو نسلونو ته تحفظ ورکولی شو چې نن د بنو په دې دشتو کې په سره ګرمۍ کې د ټوپک د لاسه سور نور ته تړقېږي فاروق فراق وایس اف امریکا بیوا